تمامی عالم د دنیا او د اسمان کې چې کله عالم پیدا کېدو انسانی عالم پیدا شو لومبه شروع ابتدا د دې د نکاح نشوي لومبه رب العالمین د آدم علیه السلام نکاح تړلې د بیبي حوا سره زنانو ګورې تاسو ډیر ناکام کوئ د خاون ناشکری مکوئ د خاون پتا سو ډیر احسانات دا د هغې زنانه نه تپوسو که چې کمې زنانه له خاون طلاق ورکي هغې نه تپوسو کوئ خاون څه شی دی د هغې بیا کوري نه که نه چې خاون یې دی نو کور شته جایداد شته بجلی شته خوراک شته جامه شته پیزار شته او چې طلاق راغی بیا به دا هیڅ نه نو بیا ښځې ته احساس وشي چې خاون نه خو ما ته ډېر څه میلاوېدل نبی علیه السلام فرمایي ما په دوزخ کې زنانه ډېرې ولیدلې په دوزخ کې مې زنانه ډېرې ولیدلې په جنت کې مې هم ډېرې ولیدلې نو په جنت او دوزخ کې خو به ځکه ډېرې که نه په دې جنت کې چې دا ښځې هسې د نارینهو نه ډېرې دي نو خامخا بلته ډېرې خو په دوزخ کې مې ډېرې ولیدلې نو ما تپوسو کو چې یاره د دې څه عمل دی چې دا په دې دوزخ کې ډېرې دي ما ته جواب میلاو شو فیکفرن العشیر دا نه چې دې منځونه نه دي کړي دا نه چې روجي نه دي نیولې دا نه چې زکاتونه یې نه دي ورکړي فیکفرن العشیر وی دا د خاوندانو نافرمانی کوي ناشکري کوي ناشکري یکفرن العشیر د خاوند ناشکري کوي ناشکري نبی علیه السلام ډیره موده مخکې یوه خبره کړې ده نن سړی هغې ته وګوري نو بلکل د معاشرې برابر نبی علیه السلام فرمایل وی دا خاوند به ټول عمر د ښځې سره ښه کوي که یوه خبره د ښځې په طبیعت خرابه ولګي نو دا به ورته یوه خبره کوي چې ما رأیت منک خیرا قط ما خو ستا نه چېرته خیر ونه لیده اوس هم دا زنانه وایي خو لږ هغه الفاظ بدلي وی ما خو ستا په کور کې چېرته خوشحالي ونه لیدله چې واده شوي ما خوشحالي مې ونه لیدله نو دا د ناشکرۍ کلمه ده که نه دا نبی علیه السلام 1400 کاله مخکې ویلي وی ښځه به وایي چې ما رأیت منک خیرا قط ما خو ستا د لاسه څه خیر ونه لید نو ناشکري به زنانه نه کوي فیکفرن العشیر ما چې زنانه دوزخ کې ډېرې ولیدلې نو وجه دا و چې دی به د خاوندانو ناشکري کوله دی به د خاوندانو ناشکري کوله نو دا ډېره ښه رشته ده دا برقرار ساتئ به هر صورت هغه حدیث رانه اوس هم نیمګړی پاتې شو نو موضوع لا نیمه پاتې ده او که ژوند و انشاءالله بیا به په آینده جمعه باندې مکمل کو خو صرف دا یوه خبره یاد ساتئ علما وایي که نه وی چې کله سړی جومات ته را روان وي که نه او دس کور وکړي نو په یو قدم یوه درجه اوچتیږي یوه نیکي لیکل کیږي او یوه ګناه معاف کیږي او چې کله دې منځو کې واپس روان شي نو دوه قسمه خلق د جومات نه وځي یو شادي شده یو غیر شادي شده دا شادي شده چې د جومات نه وځي نو چې دې واپس رواني اومې په یو قدم یوه درجه اوچتیږي او یوه نیکي لیکل کیږي او یوه ګناه معاف کیږي چې واپس کور ته رواني او دا غیر شادي شده سي په تشو کې رواني چې دې واپس شي که نه په قدم ورله الله هېڅ هم نه ورکوي دا یې ګورې صرف معمولي فرق دی چې هسې روان دی ته به وایي چې دا ولې ځکه دا شادي شده چې روان شي د جومات نه دی وایي بیبي له به کپړې اغسته غواړي بچو له به کپړې راوړه غواړي اوړی راغی نری کپړې به اغسته غواړي او د بجلی بیل به ورکول غواړي ګیس به راوړه نو په ده باندې دا فکر سوري وي دا الله په ما لازم کړي دي نو الله ورله د دې اجر ورکوي او غیر شادي شده خو کو بیټک ته لاړ او کو د بل چا بیټک ته لاړ سملاستوله که په جومات کې شپه رالاله که په کوڅه کې شپه رالاله او سره خو دا فکر نشته چې بیل به ورکول غواړي کپړې به اغستل غواړي ګیس په ډکول غواړي نو ځکه دې شادي شده ته دا اجر میلاویږي یو کار بل کوئ چې کلم بازار ته لاړ شئ د خپلو بیبیانو له سامان الی سامان مثال کپړې الی پیزار ورله الی لوپټه ورله الی نو دا نیت پې کوئ چې د دې نفقه الله په ما د نکاح د وجې نه لازم کړې ده
دا پما الله لازم کړي زه د الله حکم ژوندې کوم نو خپلی بیبی له به جوړه الی او الله به پې اجر درکوي خپلی بیبی له به پیزار الی او الله به اجر درکوي خدا صرف د نیته پورې خبره ده نو نیت صحیح سالم ساتئ او د بیبیانو د حقوقو خیال ساتئ ځکه قرآن کې بیبی ته الله وصاحبته ملګری ویلی ملګری نو چې کم ځای ته اوسې نو هلته به در سره ګورې بیبي اوسي دا ستا د ژوند ملګری دی وصاحبته چې کم ځای ته اوسېږي هلته به سره ګورې بیبي اوسي دا ډېره بې انصافي ده خاون به بار ملک اوسېږي او بیبي به پاکستان کې او دی به بار ملک واده وکړي 2 کاله پس به راشي هلته به 2 کاله وباسي او دلته به څو وباسي 1 میاشت او 2 میاشتې نو بیا وایي تاسو د دویم واده اجازت نه ورکوئ نو دا دویم واده شو چې 2 کاله تا د یوې بیبي سره ویستو او په 2 کاله کې د 2 میاشتې د بلې بیبي سره ویست د دې به ته الله له بیا جواب څه ورکوي د دې به بیا جواب څه ورکوي دې کې به مساوات نه کوي دې کې به برابري نه کوي نو ځکه قرآن کې الله وایي وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا که یریږئ چې انصاف په اونه کوي نو فواحدتن بیا یوه بیبي کوئ چې انصاف نه یریږئ او انصاف چې نشم کولی سبا فواحدتن نو الله بیا وی یوه بیبي کوئ چې انصاف نه یریږي چې بیا به سبا انصاف څنګه کومه نو بیا یوه بیبي کوئ به هر صورت ښځه او خاوند دواړو فریقینو د طرف نه ناکام کوئ دا نازکه رشته ده د دې اثر په معاشره په محله په ټول خاندان کیږي او په بچو کیږي او په دې شیطان خوشحالیږي نو چرې د شیطان د خوشحالولو موقع مه ورکوئ بس چې بیبي سره اختلاف پیدا کیږي سړی هغې یو بد ته یې مه ګوره هغې ټول عمر ښو ته یې ګوره او قیسه ختموه داسې بیبیانې چې د خاوند نه لږ بد راشي نو هغې عمر احسانونو ته یې ګورئ هغې یو بد ته یې مه ګورئ خو دا روغه جوړه صلح زر کوئ په معاشره کې ډیر ګناهونه او ډیر فسادات چې هغه د نکاح د نه کولو د وجې نه او یا په نکاح کې رستوالي کولو د وجې نه هغه ګناهونه نن ډیر په معاشره کې عام شو نن سبا چې څومره بې حیایي راځي په بې حیایۍ کې یوه اهم وجه هغه د نکاح نه کول دي یا د نکاح رستو کول دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ځوانانو صحابه کرامو ته وعظ او نصیحت کو ځوانانو ته وی یا معشر الشباب اے د ځوانانو ټولګي او اے د ځوانانو جماعت اے د ځوانانو ډلې من استطاع منکم الباءة فلیتزوج اے ځوانانو ستاسو کې چې څوک د نکاح طاقت لري فلیتزوج هغه د نکاح وکړي څوک د نکاح طاقت لري هغه د نکاح وکړي تاسو سوچ کوئ په دې تمامي عالم د دنیا او د اسمان کې چې کله عالم پیدا کېدو انسانی عالم پیدا شو ړومبې شروع ابتدا د دې د نکاح نشوي ړومبې رب العالمین د آدم علیه السلام نکاح تړلې ده د بیبي حوا سره د ټولو کارونو نه مخکې ړومبې نکاح تړلې او د آدم علیه السلام نکاح رب العالمین په عرش باندې تړلې ده ړومبې شروع د دې نظام چې شوی ده هغه د نکاح نشوي او اخیری اختتام چې کیږي دا بم په نکاح فیصله کیږي چې کله قیامت کې حساب کتاب وشي او خلق جنت ته ځي نو هر یو کس سره به خپله بیبي جنت ته ځي اخر کې بم په دې نکاح فیصله کیږي او شروع هم د نکاح نه شوې وه او د دې عالم په بقا کې او په باقي پاتې کېدلو کې د نکاح یو ډیر اهم کردار دی اهم کردار